فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم اجعله هاديا مهديا واهد به 22 رجب دے صحابی رسول کاتب وحی امیر المؤمنین حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے وفات رزدو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آغا خوش نصیبہ انسان دی چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم یو غټ جلیل القدر صحابي دی. حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ د نبی علیہ الصلوۃ والسلام برادر نسبتی دی. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آغا خوش نصیبہ انسان دی چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د ژبې نه بار بار د یغ د پورا د دعا کلمات ظاهر شوی دي. او حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آغا خوش نصیب انسان دی چې د زبان نبوت نه د په باره کې بار بار خوش خبری وتلی دي. امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آغا خوش نصیب انسان دی چې د عرصه دراز پورا د ډیر وخت پورا د په علاقہ باندې حکمرانی کړی دي. او د هغه خوش نصیب انسان دی چې دا د نینه سے کلی پورا د مسلمون خدمت کړی دی. او حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ هغه خوش نصیب انسان دی چې دا کم از کم غالبا نین اسکولا یعنی 64 लाख مربع میل په نیمه دنیا باندې د حکمرانی کړی دی. او حافظ ابن حجر اسقلانی رحمت الله علیه راجح قول وروړی دی چې د حضرت امیر معاویہ رضی الله تعالیٰ عنہ پیدویش په کیم تاریخ دی د رسول الله صلی الله علیه وسلم د ولادت بعثت نبوتنا 15 کاله د مخه حضرت معاویہ رضی الله تعالیٰ عنہ پیدویش شوی دی. او حضرت امیر معاویہ رضی الله تعالیٰ عنہ اسلام کله وروړی و دغه متعلق دوه قسمه روایت دي. بعض روایت نه دا ثابتېږي چې د صلح حدیبیه په موقع باندې اسلام وروړی و. او بعض روایت نه دا ثابتېږي چې صلح حدیبیه نه بعد عمرة القضاء په موقع باندې یعنی په سن 7 هجری باندې د اسلام وروړی و. خو بهرحال د اعلان د اسلام فتح مکه په موقع باندې کړی و. سیر اعلام النبلاء او داسې طبقات ابن سعد کې حضرت امیر معاویہ رضی الله تعالی عنہ دا په خپل بیانوي چې د حدیبیه پر ورځ باندې چې کله نبی علیه الصلوۃ والسلام او د سره صحابه کرام د عمرې نه د مکې مکرمې د طواف نه کافرونه منع کړل. بیا صلح حدیبیه کې چې کومه مشوره وشوله کومه معاهده وشوله د یغې نه دا فیصله وروتله چې نبی علیه الصلوۃ والسلام آینده کول عمرة القضا کو د عمرې قضایو کو او د سره چې کوم صحابه کرام دي هغه د دغه عمرې قضایو کو. بیا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ فرمای یی چې په دغه وخت کې د مو په زړه کې اسلام روغی ایمان د مو زړه ته نه وته. بیا مو دا خبره د خپل مور سره شیر کړه، مور ته مې دا خبره بیان کړه. بیا مور ته ویل حضرت هند رضی الله تعالی عنها دغه ته ویل چې دا خبره خپل پلور ته ابو سفیان ته کله همک دا خبره پټه کړه. حضرت معاویہ رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې مو دا خبره پټه کړه چې کله نبی علیه الصلوۃ والسلام د صلح حدیبیه د مقام نه واپس راون شه وسو آینده کول بیا رسي یی چې په دغه وخت کې زه د الله تعالی په ذات باندې قسم ک چې مو د نبی علیه الصلوۃ والسلام د رسالت تصدیق وک د نبی علیه الصلوۃ والسلام د رسالت تصدیق مې ک او آینده کول چې کله نبی علیه الصلوۃ والسلام عمرة القضاء د عمرې قضایي د پورا روغلل بیا په یو وخت کې مو اسلام وروړی و د مو د اسلام معلومات ته مو پلور ته و ابو سفیان ته د مو د اسلام معلومات و. خو ابو سفیان په یو وخت کې هم ته دا ویل چې په تو نه خو هغه د تو بل ورور هشه دی ځکه کم از کم د مو خبره خو مانی کم از کم د مو په مذهب باندې خدای د مو په دین باندې خدای. نو مو ورته ویل چې مو ته چې کیم دین کیم مذهب صحیح ولید شه بس مو هغه مذهب او هغه دین اختیار مو د خپل ذات پورا د خپل نفس ته پورا خیرخواهی مو خوشوله بلای مو خوشوله ښه خبره مو خوشوله هغه په اسلام کې ولله دغه ولینه مو اسلام قبول. چې کله د فتح مکه
په وخت باندې حضرت امیر معاویه رضی الله تعالی عنہ د اسلام اعلان وکړ بیا په یو وخت کې د خپل فرمایي چې مت نبی علیه الصلاه والسلام فرمایل چې مرحبا مرحبا څومره غټه خبره ده حضرت امیر معاویه رضی الله تعالی عنہ په داسې مشکل وخت کې د نبی علیه الصلاه والسلام ملګرتیا نه پرېښي تفصیل ان شاء الله مخکې درته بیانوي چې حضرت امیر معاویه رضی الله تعالی عنہ شریف النفس او سلیم الفطرت انسان و هجرت نه بعد نبی علیه الصلاه والسلام سره چې کله د مکې کافرونه جنگ کا بیا په یو وخت کې چې څومره جنگینه شوي په دغه جنگینه کې په یو جنگ کې حضرت امیر معاویه رضی الله تعالی عنہ د مکې د کافر سره د اسلام او د پیغمبر اسلام خلاف کله جنگ نه کړی داسې حالانکه د هر جنگ امیر چې کوم هغه د پلور ابو سفیان و خو یغه باوجود د بیا د نبی علیه الصلاه والسلام خلاف جنگ نه کړی داسې جنگ بدر کې د عمر شل کله و جنگ احد دی خندق دی څومره جنگونه راغلي دي په یو جنگ کې د نبی علیه د په تاریخ کې دا ثابت نه دو چې د اسلام خلاف یو خبره کړې وي یا د اسلام خلاف د تیرا استعمال کړی وي یا د اسلام خلاف د جنگ کړی وي د نبی علیه الصلاه والسلام خلاف جنگ کړی وي نه داسې د په تاریخ کې کله دا نه ثابتېږي